بسم الله الرحمن الرحیم. را بسو سیستم د المونیمو د شرکت لپاره په عملي بڼه باندې د سیستم عیار کول. څه رقم کولی شئ چې د المونیمو د شرکت لپاره یې په عملي بڼه باندې عیار کړو. په دې ویډیو کې تاسو ته تشریح کوو. ښه، د ټولو در مخه بل ته راست اول به پر ګدام باندې کلیک وکړو چې آیا زموږ سره د مواد خام لپاره ګدامونه شته که نه شته. دا د را مټریال ګدام یو ګوره. کله چې موږ ګدام جوړوو، ګدام نوی ګدام اضافه کول یا ګدام جدید اضافه کړو، پر دې باندې چې کلیک کوو، که چیرې زموږ خام مواد وي نو هغه دلته بیا خام ورته انتخاب کړو د ګدام لپاره. صحیح شو. اوس هغې موږ دننه ګدام لرو. صحیح شو. ګدام جوړوو خو نوم خام مواد و شان دلته ورته انتخابو خام مواد، مدیر او ادرس. ښه، رابسو اوس زه دلته یو جنس اضافه کوم. صحیح شو. المونیم فرض مثال BCC 280 خو نوار یو نوم به لري ځان ته. صحیح شو. او نوی جنس چې دی خام، دلته هغه مکمل نوم تاسو لیکئ نه چې کوم المونیم. واحد اول فرض مثال دا صفحه 6 باندې راځي، په کیلو باندې راځي. صحیح شو. دوهم واحد، دریم واحد. مثلا ته که چېرې تا ته په ټن باندې راځي خو اول واحد ټن انتخاب کړه، پر دوهم باندې کیلو انتخاب کړه. صحیح شو. ته بیا زر ورته ولیکې. صحیح دی چې یو ټن زموږ 1000 کیلو کېږي. او که چیرې دا تا ته په خاده باندې راځي، که چیرې دغه المونیم تا ته دی په خاده باندې راځي، لکه فرض مثال زه به دلته دغه یو واحد به دلته دغه کم ورته برابر به کمه. مثلا تا ته دغه المونیم راځي هغه په خادو کې درته راځي. صحیح شو. دا نه به دلته ما زه ایډیټ کړم، دغه ټن به ورته ایډیټ کړو چې بل جوړو. کله چې دلته نوی اضافه باندې هم کلیک وکړئ، نوی به درته اضافه. صحیح شو. نو مثلا دلته زه ورته ورکوم چې خاده، ځکه المونیم دی تاسو ته په خاده باندې هم راځي. یا مترانه به کوو، بخښئ، خاده خو نه راځي، مترانه راځي. کوم تاسو ته خو مترانه راځي نه؟ ښه، خو نو بل هم سره په خلاصېږي. دلته زه مازې مثال ورسره لیکم. صحیح شو. زما د سفر لوډ کړم چې هغه زموږ هغه نوی واحد چې موږ اضافه کړی دی هغه دلته په دې لیست کې باید ور ولوېږي. ښه، راځو دلته هغه نوم لیکو. نوم مو دا دی ولیکئ المونیم فرض مثال چینایي یا ایرانی یا فلانی یا شی چې خو خپل مکمل نوم یې ورسره ولیکئ. مواد خام اول دغه چې دی هغه زموږ سره دی په مترانه باندې راځي. صحیح شو. اوس نو زموږ یو متر المونیم چې دی هغه څو کیلو کېږي. فرضاً یو متر المونیم چې دی هغه 2 کیلو راځي. صحیح شو. ښه، 2 کیلو راځي. دی زموږ سره چیرې موجود پروت دی، په دا اول ګدام کې پروت دی. او امین لالا څخه موږ دی اخلو یا د احمد څخه اخلو یا موجودیت څخه حسابو. صحیح شو. بیچ نمبر 01 تعداد موجود اوس زموږ سره 200 متره پراته دي. ګوره دا 200 متره. صحیح شو. که یوازې تاسو پر کیلو باندې حساب کوئ نو دلته به کیلو انتخاب کوئ، هلته هېڅ شی مو انتخابوئ، دا شیان پاک دلته به هېڅ شی مو انتخابوئ، یوازې بس پر کیلو باندې ځئ. صحیح شو. نو زه په دې خاطر تاسو دا مثال هم اجرا کوم. امکان لري چې تاسو په دوه شکله هم په مترانه رانیسئ هم په کیلو. که خاده یې بیا دلته خاده ورته انتخاب کړئ، پلاني خاده، بیا دلته دغه ورته انتخاب کړئ نه چې یوه خاده څو کیلو کېږي. ښه، په کومه کرنسي موږ ته راځي؟ دا مثلا په ډالر باندې موږ ته راځي، یا په افغاني راځي، په کالدا راځي، په هر شي چې راځي. متر په څو باندې راځي؟ فرضاً متر په $1 باندې راځي. صحیح شو. دا به هم ثبت کړو. ښه، اوس خو دا دی موږ ثبت کړو. کولی شئ چې المونیم سره بل څه شي استعمالیږي، کلفانې دي، زلفیانې دي، و نور شیان دي. خو نو بالا زه به یې دنه بل شیان ته اضافه کړم. صحیح شو. زلفۍ دنه هغه چپراس دی، ته به زه چپراس ته ولیکم. چپراس فرض مثال غټ، خو نو هغه چپراس خو هم ځان ته یو نوم لري، هغه په دانه باندې راځي. صحیح شو. دانه باندې راځي او دا هم ګدام ګور دی. په زه نور شیان نه انتخابوم، واحد، دوهم، درېیم، ځکه ضرورت یې نشته. پروشن دا هم په موجودي پسې وباسو. دا چې زموږ سره موجود پروت دی، څو دانې پراته دي، زموږ سره 100 دانې پراته دي. په دا هم موږ په ډالر باندې رانیولي دي، دا نه موږ ته په $2 باندې راغلی دي. صحیح شو. قیمت یې موږ ور واچوئ چې دا په $2 باندې موږ ته دغه یو دانه چپراس خټ راغلی دی. صحیح شو. او نه چې په هر څه باندې تاسو راغلي هغه تاسې دلته په شي کې ثبتوئ. صحیح شو. ښه، دغه اوس لپاره همدغه 2 شیان کفایت کوي. صحیح دی. نور خو نو تاسو ربړ دی پکې ښکارېږي، هنداره ده کارېږي. که چېرې تاسې هندارې ورسره کوئ، کلفان یې دي مثلا، نو مختلف شیان دي چې 2 دانې موږ انتخاب کړل. معنی دا دی چې درېیم تاسو کولی شئ 15-10 سورنې خام مواد چې تاسو سره ضرورت کېږي ورته تاسو ټول کارولی شئ پکې. نو را بسو پروسس ته به راسو یا تولید ته. صحیح شو.
اوس څه رقم موږ تولید کوو موږ ته فرض مثال دغه زموږ تولید په کومه کرنسي باندې راته محاسبه کړي نو زه ورته وایم چې تولید یې ماته په افغانۍ باندې محاسبه کړي کم شیان دي المونیم دی المونیم زموږ پر دغه بیج نمبر 01 باندې وایي تا سره 200 متره پراته دي ګوره متره نه دي زموږ یونټ پر د 200 باندې انتخاب دي څونه اوس تا کار کړی ته چا سره قرارداد کړی دی مثلا په هغه قرارداد کې تا 10 تنې دروازې جوړې کړې دي یا 10 تنې دروازې جوړې کړې دي د دې لپاره فرضاً ته 50 متره مترانه راځي المونیم کې دا په کیلو ته انتخاب کوم څه تاوان کې مثلا دغه لپاره ته 1500 کیلو 150 کیلو المونیم تا کار کړی دی سیسو په دې کې څونه ضایعات کړي دي نو دا 150 کیلو المونیم چې تاسو کاروي د ګدام څخه وځي حتماً ضایعات هم راځي که یا ضایعات نشته نو ضایعات والا پر د نه پر ضایعات نه لري مثلا سیسو که لري خو یو کیلو تر واچي یو کیلو یا 2 کیلو ضایعات لري سیدي کولای شي چې دلته یې واچي ښه نور مصرف که چیرته په کړي هغې د کومې کاتې څخه ورکړي هغه دلته انتخابېږي سیسو که نه نور مصارف په داسې خاص نه لري نقده مصارف ښه را بل ته دا بل یې ستر واچوو پسې بل څه شي دي چې موږ دغه کړي دي مثلا غټ چپړاسونه دي چې هغه موږ کار کړي دي څو نیم کار کړي دي هغه مو هم 10 تنې کار کړي دي سیسو او چپړاسونو چې موږ کار کړي دي خرابې نه ده پکښې راغلي دا نه معنی کله کله خرابېږي هغلته تسلیقي سیسو دا هم سول ګوره چې سول المونیم سو څو کیلو سو 150 کیلو او 2 کیلو موږ ته ضایعات کړي دي او چپړاسونه سول غټ چې 10 کیلو 10 دانې سول سیسو المونیم موږ ته په 80 افغانۍ باندې کیلو که ستاسو یاد وي موږ $1 ولیکئ فکر کوم د نرخ که چیرې موږ فکر کوم په 80 وي ریټ او چپړاس غټ چې دی موږ تقریبا $1.5 لیکلی که څو لیکلی کوم $2 لیکلی څو شپږ اویا افغانۍ ګوره ځکه دا خپل اتوماتیک تبادله کوي سره ښه دا خو دا راله ګوره المونیم رالی دا ستا د ګدامه څخه د خام مواد څخه المونیم په دغه اندازه 150 کیلو کمیږي او غټ چپړاسونه 10 تنې کمیږي په بدل کې څه شي اضافه کیږي نو موږ هغه کار دقیق نه دی کړی ګورم دلته به راسه زه بېرته به بیا دغه پروسس بخش به بېرته بیا زه رسره درته وکړم سیسو دا ځینې شیان به بېرته بیا رسره ورته انتخاب کړو راغوسو موږ سره ځکه هغه مزنې چې تا ته آرډرونه درکوي خو نو باید موږ سره ثبت وي سیسو دروازې دي صحیح دي یا کلکینان دي ګوره 3 په 2 کې کلکینان بس دغه شی به ورته ولیکو او دلته به فروش انتخاب کړو صحیح سو واحد یا اول باید دانه ورکړو دا هم دانه صحیح دي او دا هم او دا هم بیش صفر یو تعداد یې زموږ سره نه دی رامعلوم نو قیمت یې هم نه دی رامعلوم تعداد یې موږ نه لرو نه خو تعداد به صفر کو قیمت یې مستند ذکر جبال موږ تولیدوي دا به موږ صفر کو صحیح سو او دا به هم ثبت کړو بعد چې موږ کله ثبت کړي بېرته به دلته راسم تولید ته او د صفحه به ریلوډ کړم بېرته ځکه زموږ ته دلته یو شی غواړي ونه چې دا تا استعمال کړله چش تا ته په بدل کې چش په لاس ته راغله صحیح دي ښه المونیم سول د دغه بیج څخه څونه 150 دوه دغه ضایعات 150 کیلو دا سول پسې بل چې شو پسې چپړاسونه وه صحیح سو چپړاسونه څو دانې وه 10 دانې وه صحیح دی ضایعات نه لري صحیح دی او دا هم لیسترولی دی ښه اوس خو دا رالی نو اوس دلته زموږ ته پوښتنه کوي نه وایي دا خو ستا خام مواد څوله ټوله د دغه شیانو په استعمال د دغه شیانو په مصرف سره د دغو په مصرف سره تا ته چش په لاس راغلی هغه دلته انتخابوي ته ورته وایي چې موږ فرضاً کلکینان جوړ کړله صحیح څه ګوره 3 په 2 کې کلکینان موږ جوړ کړله 3 په 2 کې کلکینان په کوم ګدام کې چې کښېږده ګل اغا ګدام کې یونټ دانه صحیح څه بیا چې 0.2 ورته ولیکه مثلا پروسس کوانټیټي څو دانې موږ جوړ کړل کلکینان موږ ته څو دانې په لاس راغله صحیح څه ته نو ورته وایي چې فرض مثال موږ ته د 150 دغه څخه موږ تقریبا 15 دانې کلکینان جوړ کړي دي صحیح څه نو اوس د دې ټوټل مصرف چې دی هغه 8650 افغانۍ راغلی نو زموږ 8650 افغانۍ راغلی دی زموږ مصرف صحیح څه د ضایعات سره یې 0.8 افغانۍ زموږ ضایعات ځکه 2 کیلو موږ ضایعات درلودی هغه 0.8 افغانۍ سولې 8650 افغانۍ زموږ مصرف راغلی دی ښه
نو اوس دلته زموږ څخه پوښتنه کوي موږ څومره تولید کړي 15 دانې نو دغه 8650 افغانۍ چې راواخلې په د 15 باندې تقسیم کې موږ ته یو کلکین په 1243 افغانۍ باندې تمام دی مفاد اوس دلته نه پوره شوم ځکه د پروش په وخت کې هلته خپله خوښ باندې مفاد ورته ټاکم صحیح شو ښه زموږ ته اوس دا خو موږ تولید کړل او څو ورځې ځینې آماده دي که چیرې د 15 سره ټول آماده وي خو دلته په 15 ولیکئ چې ټول آماده دي تیار شول او که یا نور نو د کار لاندې دي صحیح شو او بیا هلته ولیکئ چې دونه تر کار لاندې دي فرضاً ټول آماده دي بله بیا ثبت کړو دا به ثبت کړو د ټیک مارک ورکړئ چې مثال دی به په آینده کې تاسو ته میسج درنه کړي اوس به راسو دلته بیا وګورو اجناس ته به راسو زموږ سره آیا دغه جنس دغه دروازې چې موږ تولید کړي دا اوس موږ ته راکړل کېدل موږ ته راغلی دي که یا په بدل کې زموږ څخه هغه المونیم کم سوي دي که نه دي کم سوي موږ 3 په 3 کې کلکینان دا دي پروسسډ ان موږ سره موجود ثانیې پراته دي 15 ثانیې را دي پراته دي 15 ثانیې موږ سره دي پراته دي په 14.13 ډالره باندې موږ ته دانه تمام دي که ستاسو فکر و موږ ته په 1200 افغانۍ باندې تماموله وه زه به دلته دغه کرنسي انتخاب کړم چې دی موږ ته فرضاً په افغانۍ کې دی موږ ته به په څو باندې راکوي 14.13 ډالره باندې موږ ته وایي دغه دانه کلکین تاسو ته تمام دی 1243 افغانۍ صحیح شو که ډالر انتخاب کړو د خپل تو په ډالر ته تبدیلي غیر چپړاسونه سوالانې موږ سره وه زموږ سره وه 100 دانې موږ سره موږ 100 دانې درلودله وه 100 دانې موږ پروسس آوټ لرو یعنی کوم چې په تولید کې په پروسس کې په مصرف ورسېدل 10 دانې 100 دانې اوس لرو اوس 80 دانې لرو صحیح شو او المونیم 928 نمبر دا زموږ سره چې وو دا په څونه اندازه وو ته به زه واحد ورته کیلو انتخاب کړم صحیح شو نو دا بیا موږ ته د المونیم په کیلو باندې راته ځکه موږ نه کمې درانه لیکلي خیر دا زموږ سره 400 کیلو پراته وه 150 کیلو موږ په مصرف باندې ورسول او 248 کیلو موږ ته پاته دي اوس په ګدام کې نو دا چې موږ په مصرف ورسول دغه 248 کیلو موږ المونیم په مصرف ورسول او 20 کیلو موږ چپړاسونه په مصرف باندې ورسول نو په بدل کې موږ ته چې په لاس راغله 3 په 2 کې 3 متره په 2 متره کې کلکین چې هغه 15 دانې موږ ته په لاس راغله او قیمت یې 1243 افغانۍ موږ ته تمام